د اسلامي معلوماتو لپاره اسلامي معلومات پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته چې څوک مونځ نه کوي د هغه لپاره پیغام لرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه څوک چې د لمونځ خیال نه ساتي نو الله پاک به یې په 15 قسمه سزاګانو او مصیبتونو وخته کړي چې شپږ په دنیا کې دي او 3 د مرګ په وخت کې دي، 3 به په قبر کې او 3 سزاګانې د قیامت په ورځ دي. د دغه ټولو سزاګانو په هکله درته وایم خو تاسې راسره مل شئ. د دنیا شپږ سزاګانې یا مصیبتونه کم یو دي. په اول نمبر په عمر کې به برکت له منځه لاړ شي. دویم الله تبارک تعالی دعاګانې نه قبلوي. دریم الله پاک به د مخ نور واخلي. څلورم له هغه څخه به د دنیا ټول مخلوقات کرکه او نفرت کوي. پنځم الله پاک به د هغې د هیڅ نیک عمل ثواب او اجر نه ورکوي. شپږم او هیڅ کله د نیکو خلکو په دعاګانو کې نه شاملیږي. او همدغسې د مرګ په مهال چې کوم 3 سزاګانې دي د هغې په هکله درته وایم. اول په ډېرې سختۍ سره به مړ کیږي. دویم د لوږې په حالت کې به مړ کیږي. دریم د تندې په حالت کې به مړ کیږي. اگر که د بحرونو یا د ټول سمندر اوبه هم وڅښي نو بیا به هم د تندې په حالت کې مړ شي. اوس راځو د قبر 3 سزاګانو په هکله. اول الله پاک به قبر دومره تنګ کړي چې د ښې او چپې خوا پختۍ به د یو په بل کې ننوځي. دویم الله پاک به له سکرو سره یو ځای په اور کې واچوي. دریم الله پاک به پرې د زړور په نامه یو مار مقرر کړي چې له سهار څخه تر ماسپښینه، له ماسپښین څخه تر مازدیګر او په دغه ترتیب د ټولو لمونځونو د پرېښودلو له امله به ټوله ورځ چیچي او د هغه مار په هر ځل چیچلو سره به بالمازه او یا ځله د ځمکې لاندې ننوځي. نعوذ بالله. او څوک چې 15 وخته لمونځ نه کوي د سحر لمونځ د مخ ځلا او نور به یې ورک شي. د ماسپښین لمونځ په عیاداتو کې به یې برکت له منځه لاړ شي. د مازدیګر لمونځ د بدن قوت یې په قراره کمیږي. د ماښام لمونځ له خپلو بچو څخه به هیڅ خیر ونه ګوري. د ماخوستن لمونځ د خوب آرام به یې له منځه لاړ شي. ماز د لمانځه ادبونه الله جل جلاله د هر مسلمان ورڅخه وساتي. محترمو دوستانو، د ثواب لپاره خپل مسلمان ورور ته ګټې لپاره دا پیغام ورسوئ او ضروري شیر کړئ. ستاسو به جاري ثواب وي او چاته کوي ګټه ورسېدل نو د هغه به هم دنیا او آخرت سم شي او تاته به هم الله 2 چنده اجر درکړي.